اوس یې واورئ. زه یو غزل در سره شریکومه، بیا ته یې ته لږ اسانه کږي. د خپلو اوښکو اسویلو سره ځم، ښکلې اشنا ته له جرګو سره ځم. اوښکې اسویلي سوګلۍ له دغو سره روان یم، ښکلې اشنا ته له جرګو سره ځم. ښه جرګې موږ څه وخت کوو چې موږ په چا باندې شپیان وکړو، نو بس بیا سپین ږیري ملایان مسران ګرد مو روان کړي که یا نو دی دا سپین ږیري ملایان یې و چا ته ویل؟ اوښکې اسویلي ای له خپلو اوښکو اسویلو سره ځم. ښه ښکلې اشنا ته له جرګو سره ځم. هغه جرګې هغه کار چې موږ په روایت کې یو بل ته کوو، دلته زه هغه رنګه روان یم. اوس ګورئ که د سړي روان کړي وای نو د دې شعر یو رنګ به نه وي. د سړي نه دي روان کړي، د سوګلۍ او اوښکې روانې کړي. خبره یې د چیش ور واخسته، ترکیب نه وی سوی که نه سوی. د پښتونوالي خبره یې د جرګې غه په ننه ایسته که نه وی. زه جرګې وروړم لیکن جرګې کمې دي، دغه دا زما ننواتې دي. اسانه سوه که نه سوه؟ دا شعر په ټول زړه پښتو شاعري کې نسته. لہذا حمزه بابا به په دا یوه شعر تر قیامته ژوندی وي. دغته وایي نویوالی، دغته وایي ستا د پښتون مزاج مطابق شعر. دا شاته نسته. نن دې یادونه ما د ځان سره وړي، له دې کښلو میلمنو سره ځم. ښه یادونو ته میلمانه ویلي. د پښتنو بل روایت دی، میلمه چې روانېږي دی ورسره وځي، بیا یې رخصتۍ، بیا هلته، بیا دلته غیبت، بیا په دروازه کې غیبت، بیا چې رخصتۍ تر وطنو غیبت روایي. لیکن میلمه لا یې ځای نه فارغه کوي، سته ورځه په مخه ده. ښه دی په خپله خونه کې ناست، ورسره راوځي که نه راوځي؟ دا روایت دی که نه دی؟ اوس شعر ته څنګه ننوتې ورته ګورئ. نن دې یادونه ما له ځان سره وړي. یادونه ته مې ډېر یادږ یې، داسې مې یادږ یې چې ډېر بدال دی. زه د دې ښکلو میلمنو سره ځم. کوم میلمانه؟ یادونه. اسانه سو که نه سو؟ ګوره شعر څنګه سو بدل سو، ګډ سیسټم نوی سو. دا بیا نسته شاته، دی بیا ژوندی دی. یعنی میلمانه څوک دي؟ دا ستا یادونه دي، دا ماله راغلي دي. بس نو زه یې کړ زیاته نه یې لکوم، یادوم دې غم یې مه کوه، که مې کوې که مه نه کوې، زما په یاد یې. د دې شعر اسانه معنا خدا ده چې بلکل زما ډېر یادېږي. لیکن لفظونه وګورئ، ترکیب څونې بدل دی، فکر څونې بدل دی. هلته ولاړئ. دا ته وایي پښتو غزل ته نویوالی. هغه لوظونه ناپوره را سره د ښکلي یار د بدرګو سره ځم. هغه لوظونه ناپوره را سره. اتا چول زه سبا درځم، کله راتلې؟ اتا چول سبا کولی، کله راتلې؟ دا ګرد را سره دي بچو، یو یو شی مې اته ستا بې کولیانې. ښه د ښکلي یار د بدرګو سره ځم. ده چې کوم ضمانتونه را کړي وو هغه مې ګردو راخیستي. تا پارون ول زه سبا درځم، تا بله ورځ ول زه پر 2 بجې. کومې دي؟ بدرګې ګردې دغه دي، خبرې ګردې دغه دي، ستا ضمانتونه ګرده دي. عمل درآمد دې نه دی کړی. ښه بې کولی دې کړې ده. بیا د پښتنو بدرګه توری دی. بدرګه توری د پښتنو په ضمانتونو کې راځي، د پښتنو په روایتونو کې راځي. نو دا سړي په کومه خوا شاعري بیولې ده؟ نویوالی در معلوم سو. حمزه بابا اسانه سو. د حمزه بابا صرف دغه شناخت کنې په دې نه دی مشهوره سوی. حمزه بابا پښتو غزل ته دغه نوي نوي ترکیبونه وړاندې کړي دي. مینې د خوب د لیوني کړمه زه، راځم ډېر خو د راتلو سره ځم. د لیوني خوب نو ته یې نه لیدلی، لیونی نه ویدېږي، لو ویدېږي بېرته راکښېني. اوس یې واورئ. وایي مینې د خوب د لیوني کړمه زه. دا ستا مینې زه دی کوم لکه د لیوني خوب، راځم ډېر خو د راتلو سره ځم. خوب خو لیوني ته ډېر ورځي خو ویدېږي نه. سمه ده؟ له پرېوتلی نه وي بېرته راکښېني، بل سوچ رول وځي. نو دی وایي ستا مینې هم زه دغه ځای ته رسولی ما، د لیوني خوب یې راځه جوړ کړی دی. هغه شان چې هغه په لیوني کې ته وینې د خوب له لارې، هغه اوس په ما کې معلومیږي. دا چیش دی؟ دا ستا مینه ده. دا بیا نوې خبر ده، دا بیا پښتو غزل ته راغلې ده. دا رنګه شان نسته شاته. څوکه الفت مې سو یو غږ د جرس، زه د اشنا د قافلو سره ځم. جرس وایي و ګنټۍ ته. ښه هغه ګنټۍ پخوا چې به کاروانونه روانېدل نو بیا یوه ګنټۍ وهله. په شپه به هم سفر نه سو کولی، نو به یو ځای ویده سو. 100 اوښان 200 اوښان کاروانونه به ویده وو. بیا به سهار وخت یو ګنټۍ واله چې بیا راکښېنئ. دغه ګنټۍ ته چیش ویل کېدی؟ جرس. ښه
دا ګنټۍ وه د کاروانونو. نو داسې به وویل سوه بیا به روانېدل کاروان. اوس یې واورئ څوکه الفت مې سو یو غږ د جرس، زه د اشنا د قافلو سره ځم. زما مینه چې ده داسې یوه ګنټۍ سوه، بس ګنټۍ به یو وار ول کېده، قافلې به بیا روانېدې. نو دی وایي زما مینه چې ده له یاره سره یوه ګنټۍ ده، بس یو وار مې لیدلی دی، زیاته پسې غر کړم، زیاته زما قافله په دا ګنټۍ پسې روانه ده، بس ده څه ولغه ټیک. اوس اسانه سوه که نه سو؟ ګورئ جرس قافله د پښتنو د ژوند یو حصه وه. دا په نورو قومونو کې هم قافلې تلې و راتلې. پخوا به د غلو له ویرې، د قزاقانو له ویرې، د کوتاتریکو له ویرې قافلې تلې. د یوه سړي کار به نه وي، فرض که زه کاروبار کوم له ځای مې یو 100 کریټ انار اخیستي دي، دهلي لی وړم. نو زمانه خو د اوښو د خره او د غوایه وه. نو زه چې تر دهلي پورې رسېږم 2000 ځایه به غله راته ناست یا نو ستا کاروان به مه ملګری کړي. هغه دا به دونې کاروانونه سو چې ډېر خلک به سو. بیا به د غلو ذمېواره سو چې یاره دا خو ډېر لوی کاروان دی، دا نه لوټل کېږي. بیا به خپل طریقه کار وي، خپله ګنټۍ به وه، خپل اصول فالوور به وو، بیا به تلل، ډسپلن به نه خرابېد. اوس یې واورئ څوکه الفت مې سو یو غږ د جرس، زه د اشنا د قافلو سره ځم. زما مینه چې ده د په دا یوه ګنټۍ باندې ولاړه، بس یو وار مې لیدلی دی، زیاته زه د ده یم. ګله بې پت لکه د پرخې نه یم، پرخه چې بدنمر له پلوشو سره ځم. پرخه څه وخت وچېږي؟ فارغه ده. نو دی وایي زه دونې بې پته نه یم، دونې بې عزته نه یم، چې لمر راوختی زه به ځم. ګله بې پت لکه د پرخې نه یم چې بدنمر د پلوشو سره ځم. لمر یې و محبوب ته وویل زه دونې هم نه یم کمزوری چې بس ته راښکاره شوې زه به لکه پرخه فارغه سوی یم، ختمه یم. نه 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 نه، چې ته مې ولیدې زه نور ځوانېږم. اسانه سوه که نه سوه؟ د فرخی خبر للمر سا پریتوی خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. پریتوی خور سے ہے، خور و خورشید لمر توائی، شبنم کو فنا کی تعلیم. مرزا غالب دا خبره کی یی چې للمر راوختی د شبنم یا د دغه پرخی ته د فنا تعلیم نه زیات فارغه شا چې لمر راوختی پرخه په ګلان په خپل وچوږي. ٹھیک سے میں بھی ایک نظر کی عنایت ہونے تک یا ایک نظر کی چش کرم ہونے تک دارنگ یو شعر ستا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تس پرا خبره جه مش به توري خاوري هازو دونی بدر خبر است یه میړه خور خبره جه نا وخت شا بیا یو ځای وای شبنم پریتوی خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم اور ہم بھی ایک کرم کی نظر ہونے تک دارنگ شا. اوس اسانه سوی دل مرد پر چې بدل مر لپل وشو سره زم. ګوري ګل بے پت لکه د پرخ نیم چې بدل مر لپل وشو سره زم، چې د لمر په لوشې راښکاره چې زه به فارغه یم نه به یم، دا نسي کېدی، بلکې چې ته راښکاره شوې زه به بیا بیداره سم. نن به مسکی شي د عادت نه خلاف چې محفل ته د لیمو سره ځم. یعنی لیمې مو راخیستې دي، سترګې مو دارنګه وراخیستې، نو نن به په محفل کې راته وخاندي. نو بدنیت یې جوړ کړی همیشه ښه بد راته ګوري. نن به داسې وکړو دا سترګې به کښته ونیسو، داسې بل رنګه به ورسو، دی عاجزه به ورسو، دی به پراوه خاندي. سمه ده؟ دا د شاعر نوی خبر دی، نوی ترکیب دی. یعنی زه خو هره ورځ محفل ورځم، دی راته یوه ځل ته بیا رالی، نو زه خو پر ده مین یم، محبوب مې نه پرېږدي. یا نن بل چم کوم، نن دارنګه ورځم کښته سترګې لیمه کښته زړوم، دی به هم پراوه خاندي چې نن څنګه راغی. وای تی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے. غالب هم دا خبره کوي، تی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. وای زما محبوب یای وای داسې ناري وی چې غالب نن وړاوږي، نن زه لډزوي، خو موږ ورغو مړ نه سوی، هغه رنګه ټنډسری ناست. نو د محبوب ګسه په دغه زړش کې دی چې دی مړه سوی وای، دی له مخه وتلی وای. نو دا نه وسو، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، غالب مړ نه سو. نو نن به مسکی شي د عادت نه خلاف چې محفل ته د لیمو سره ځم، یعنی همیشه نه راته خاندي. نن به داسې چم وکم
چې خامخا به خندوم. زمانه ساز لکه شایست سومه زه له مجبورۍ له زمانو سره ځم. زمانه ساز لکه شایست. شایست چې دی دا شی دی خلک جوړي او خلک شایست جوړي. بلډینګ چا جوړ کړی دی؟ یو سړي. بیا رنګ چا ور کړی دی؟ یو چا. یعنی بیا بل څوک ښه دی بل یا. نو زمانه ساز لکه شایست سومه زه، یعنی زمانه سازه خلق جوړوم، زمانه جوړوم، یا د شایست رنګه زمانه جوړ کړم پر هر خوا چې شعر بیاي. له مجبورۍ له زمانو سره ځم. دا سم نه ده ولکه یو خوندم راکوي. سمه ده بس اوس نو څنګه کوې؟ مجبوري مې سته، د مجبورۍ له لاسه له زمانې سره ځم. کله کله سړی دا اوس دا شعر څوک نه شو دلته په خپله رالی. نو دی وایي ډېر خلک د ډېرو مجبورۍ څخه پر ډېرو شیانو سترګې پټوي. خوندم نه ورکوي. ما در ټول پاتا مثال مه درکړي. په خپله به د پزبند نه ورسره لګېږي. تر ګردو به زیات له ده تنګې. اوس چې مړ شو ورسې خدای پاکه ویې بخښي. دننه به د زړه نه غواړي چې خدایه ښه ډنډې ورکړې، ښه یې وټکوې. دلته بیا څه کوې؟ له مجبورۍ له زمانو سره ځم. دښته وایي د زمانې سره له مجبورۍ تګ. وخت ته راګورې په تږ تږ کې ولي، زه د بېنیازو مېړنو سره ځم. مېړني نسته بېکاره خلک مې ملګري دي. وخت ته دی بد مه راته ګوره. ښه که له ما سره مړونه ملګري وایه بیا به تا دی کاږه نه راته کتل. هی ملګري مې خوند نسته. ول د لارې مل مه مړ کړئ سرانو سود نه وایي راځخه. نو د ملګرو چې د خوند نه وي بیا دې وژني. په سپین او تور د مینې پوه نه سوم، عقله چې ستا د ورځو شپو سره ځم. سپین او تور ورځه او شپه هم سپین او تور دي. ښه و عقل ته وایي فیصله مې نه وکړه چې اوس پر کومه خوا روان یم، ښه یم بد یم په ځان نه پوهېږم، نه پوهېږم په خپل ځان ماڼی مسود دی که تاوان. په غاړه کې هم دا خبره سوې ده. په ځان نه پوهېږم چې له لیلا اوس خوابدی سم که خوشحاله یم. درک نه راکوي. یو وار مو خوا ورته بده داسې راسه ایله یې که بیا که د ایله که نور به کیسه اوږده سي. یا نو څه وایي؟ نه پوهېږم په خپل ځان ماڼی مسود دی که تاوان. ښه اوس واورئ. په سپین او تور د مینې پوه نه سوم، عقله چې ستا د ورځو شپو سره ځم. عقل څه یایي مړه نن یې لکه نن دا وکه نن دا وکه. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دا عقل و شاعرانو ته همیشه رکاوټ جوړ کړی. نو ځکه اقبال وایي آلته چې اور بل دا عشق داسې ورولوې د ابراهیم علیه السلام ورلی. جبرایل ته هم ویل ول ته ما نه وینې، هغه مې نه ویني چې ته را روان یې زما مرسته کوې. جبرایل ورته ویل څه در سره وکړم؟ دا ستا کار نه دی، زه د بل چا بنده یم ستا نه. ښه نو دی وایي بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. درب ورته کوي حال نمرود مو ورغورځوي خدای مې نه ویني ته را روان یې. بس ما د زما او د خدای مسله ده. نو ځکه الله تعالی په قرآن کې وایي کل یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. کلنا یا نارو یا موږ ولما اور ته وویل کونی بردن و سلاما، سلامت لفظ مو استعمال کړی نو بدون سوړ سوی له یخه به کې مړو علی ابراهیم. یا سلام تور هم ورسره وایي سوړ سه اور ته ول الله تعالی دومره سوړ سه چې تاوان نور ورسره له یخه سلاما علی ابراهیم چې دی کې برابر وي. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. عقل خودل تور ته ګوري پاو دا دونی اور ته بوشتو کو پاو وای به زه څنګه کوم. دا عقل فیصلې چې دي دا د عشق په لار کې رکاوټ وي همیشه. نو ځکه غټ خلک وایي چې په تا کې عشق وي بیا ته هر کار کولی شي. عشق معنا هغه جذبه چې بس زه دا ما پرون شول خودی. ښه وای اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. په سړي کې چې عشق وي جذبه چې یو کار زه خامخا کولی شم بیا هغه میړه دی. که مسلمان یو عشق نه وي پکښې نو بیا د ده دا زندیق څه فرق دی. اصل شی چې دی جذبه قوت خودي دا ضروري ده. عقله بس لار مې د سارا ولیده مخکې به نور د بړبکو سره ځم. سارا له ولاړم زیاته بړبکې را سره دي بس زه پر دغه لار ټیک یم. لیونتوب عقله زیاته ستا فیصلې نه منم دا وکه دا مه کوه دلته ولاړ شه دلته مه ځه یا زه زیاته ځم بیا چې څه وسو هغه وسو. ولجی بھائی صاحب آپ یہ بتائیں ول جنگل میں اگر آپ کے سامنے ببر شیر آ جائے پھر آپ کیا کرو گے؟ اغول پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر تو سب کچھ اسی نے کرنا ہے. پوس واس کا بیا تفصیل غواړي نس واست پو وای که په ځنګله کې یو دا غټ زمری پړانګ په مخه درسي بیا به ته څه کوې؟ یو سړي ته یو چا ویلي و د ول بیا به نو زه څه کوم ګډ کارونه به دی کوي. زه خو
بیا د زمري کار دی، زه به بیا څه کوم. وہ سر آسان سو، سر خلاص ہو. گورو بھائی اگر آپ کے سامنے جنگل میں ببر شیر آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ بول پھر مجھے کیا کرنا ہے، پھر تو سب کچھ اسی نے کرنا ہے. بیا دی پوج کارې پوج بیا زه څه کوم. حمزه ته ناست اوسه د هوښه سره، زه د ښاغلو لیونو سره ځم. ښه ای حمزه بابا ته یې ځان ته یې ته له هوښه سره ګرځه، په عقل پسې ګرځه. دا اوږدې مسلې بیانوم. زه د ښاغلو لیونو سره ځم. لیونیانو کې بیا فیصلې نشته، درځئ اوس میټینګ دی، درځئ اوس دا دی، درځئ. لیونیان کار کوي که ښه وکړه بد. حمزه به ځان ته وایي ته بس د عقل خبرې کوه، د عقل خبرې سره راټولوه. ښه نو دی وایي په دا اوس په دې غزل کې ندرت څومره ډېر و، جدت څومره ډېر و، پښتونواله څومره ډېره وه، لیکن یوه خبره هم روایتي نه ده کړې. نوي نوي خبرې د پښتو غزل ته نوي نوي ترکیبونه ننوتل. دا د پښتو د غزل ښایست شو. دا خبرې حمزه بابا شهرت ته رسولی دي او پښتو غزل ته د ده په بخښنو کې تر ټولو خوندوره لار هم دا ده چې هم نوي ترکیبونه هم نوي خیالونه د پښتو غزل ته ننیستلي دي. ماحول هغه د پښتنو دی، خبرې لږ نوي دي. وایي انداز بیان مطلب بدل دیتا ہے سیف، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ښه دا ما ته چې وږغېږي دا پخوا هم خلکو کړي دي، نو نوې خبرې. انداز بیان مطلب بدل دی. هر سړی په خپل انداز باندې خبره نوې کوي. هلته پیښه وشي دلته 15 کسه وګایه وګډ په خبر دی، هر یو به جلا درته غږېږي. نو چې کم یو انداز ښه دلچسپه وي خلکو هغه ته غوږ نیسي. دغه ته وایي د ژوند ښه لاره. اوس که چیرې د حمزه بابا پر غزل یو پوښتنه کوئ وایي کاست